د کہانی شروعات د لومس نومې د هلک نه کیږي کوم چې په خپل کمپیوټر کې د سټې الای نومې په گیم کولو کې مصروف وي. په گیم کې په اخري میشن کې یو بلا شیشه کا د داسې مضبوطه د کور کې چې د زوړن شي او مړ شي. د گیم د ختمولو نه پس د خپل ملګری هیڅ ټرنګ ملو کی او هغه له هم کور ته دراتلو دعوت ورکړي د پاره چې اوسه گیم وکړو، خو هیڅ دومره مصروف وو چې هغه دراتګ نه انکار وکړ. څو وخت پس لومس چې څنګه د اوبو ډسکلو د پاره خپل کچن ته لاړ شي ناڅاپه هغه د شاړخ نه احساس وشي چې دلته کې خو زمان الا به هم څوک شته دی. هغه په دغه یاره کې د خپلو ملګرو د کمرې اړخ باندې منډه کړي. هغلته کې د پته ولګي چې زما دواړه ملګري خو د مخکې نه وژلي شوي دي. په دې وخت کې څوک دله په مره کې زنځیر واچي او بالکل هم په هغه طریقې سره ووژني لکه څنګه چې دی په گیم کې وژلی شوی او واقعي په حقیقت کې د مرګ واقعه شي. په سبا باندې هیڅ د خپل مشر میلر سره په خبرو کولو کې مصروف وي چې هغه د تو وایي چې ستا د ملګري د لومس انتقال وشو، د دې پورې سره هیڅ سخت پریشان شي او دغه په جنازې کې د شرکت فیصله وکړي. هغلته کې دغه ملاقات بیګل نومي ښځې سره وشي کومه چې د خپل نمبر هم ورکړي. د نه پس هیڅ د خپل ملګري د اکتوبر کور ته لاړ شي کومه چې با د خپل ډور فینس سره په کور کې اوسېدله. هیڅ هغوی ته وایي زما ملګري لومس سره د دوه ملګرو وژلې شوي دي. هغوی چې کله د لومس بیگ کولو کې نو په هغې کې ورته هماغه د سټې الای نومې د ګیم والا کیسټ میلو شي. هیڅ هغوی ته وایي د مرګ نه مخکې لومس هم د دې ګیم په کولو کې مصروف و. په اصل کې دا ګیم لا مارکیټ ته راغلی هم نو، خو دا د لک خپل صرف د دې د وجې ورکړو چې ته د دې لک ټیسټینګ وکړه. د دې پورې سره د فینس په زړه کې خیال راشي او په دې خیال باندې هغه د دغه ګیم د کولو فیصله وکړي. د شپې په وخت کې د یو بل ملګري د کوم نوم چې سوینک وي هغه اکتوبر او فینس د سره د ملاوېدو دپاره راشي. له غوندې وخت پس اپیکل هم دغلته کې راورسي او هیڅ هغه خپل ټولو ملګرو سره میلو کړي. کله چې دوی ټول د یو بل د حال چاله خبر شي نو دوی نه پس دوی هم د هغې د سټې الای نومې د ګیم کولو فیصله وکړي. دوی خپل مشر له هم رنګ ورکړي کوم چې آنلاین دوی سره په دغه ګیم کې شامل شي. کله چې دغه ګیم شروع شي نو ټول نه مخکې دوی ته د ګیم د شیشه کې یوه خاص قسمه د منتر ویلو دپاره وویلی شي، ولې چې د هغې منتر د ویلو نه مخکې به ګیم د سر هم نه شروع کېده. ټول نه مخکې دوی هغه منتر ووایي او دوی نه پس په هغه ګیم کې اواز راشي وي تاسو ټولو یوه ډېره غټه غلطي وکړه، ولې چې تاسو اوس د مرګ په لاره باندې روان شوئ. خو دوی ته دا هر څه صرف او صرف د ګیم حصه ښکاره شي او د ګیم په کولو کې مصروفه شي. ډېر زر هیڅ په هغه ګیم کې یو پیری ختمه کړي او هغوی ته پکې دا هم پته ولګي چې د ګلاب په مرستې سره موږ هغه بلا شیشه کې ځان نه لرې بوتلی شو. په دې کې دوی په ګیم کې یوې ادیرې ته لاړ شي چېرته کې چې هغوی ته د بلها وړو روحونه میلو شي. بل خوا میلر هم په هغه ګیم کې تخانې ته ورکوشي او په هغې کې مسلسل مخکې روان و چې ناڅاپه دغه ګیم مشره بلا شیشه کې د کومې نوم چې الیزبت و هغه د په مری کې چاړه ورخخه کړي. په دې وخت کې هلته په خپل دفتر کې د چا د منډې اواز محسوس شي، خو دی په دې خبره باندې نظر انداز کړي دا به زما وهم وي. په دې کې نیمه شپه شي اوس دغه ټول په ټوله هغه ګیم بند کړي. میلر چې څنګه د خپل دفتره پر وتو کې لګیا شو ناڅاپه په دې سره دغه دفتر ور خود په خود کولو شي. هغه چې څنګه دغه د بندولو دپاره ور مخکې شي نو په دغه وخت کې یو سوري په هغه باندې حمله وکړي او په ډېرې بېرحمۍ سره ووژني او هغه سوري څوک بل څوک نه بلکې هغه د ګیم مشره الیزبت نومې شیشه کوه. په سبا باندې هیڅ ته چې کله د میلر د مرګ خبر ورسي نو په دې سره دغه د خپلو نه ځمکه وتښتي. په تفتیش په وخت کې پولیس ته وایي د مرګ نه مخکې د موږ سره یو ځای آنلاین سټې لایف نومې ګیم کو لګیا و. هیڅ پوهېږي نه چې اخر دا روان څه دي، خو بیا هم په دغه شپه باندې فینس واپس هغه ګیم ولګوي. د دې پرېدو سره هیڅ اکتوبر لا د حد نه سبا غوصبر شي، ولې چې هغوی اوس هم په دې پریشانۍ کې وو چې میلر اخر چا مړ کړ. په سوچ کولو سره هغوی ته احساس وشي چې کیدای شي دې هر څه د ګیم سره څه ناڅه تعلق خامخا شته دی. د نه پس دوی ابیګل سره میلو شي او هغه ته د میلر د مرګ په باره کې ووایي. په دې سره هغه هم حیران او پریشانه شي، ولې چې هغه بالکل هم په هغه طریقې سره وژلی شوی لکه څنګه چې په ګیم کې په هغه باندې الیزبت حمله کړې وه. په مزید تفتیش کولو سره دوی ته رایاد شي چې زموږ ملګري ټول په ټوله هم په هغه طریقې سره وژلي کېږي لکه څنګه چې په هغه ګیم کې د هغوی سره کېږي. په دې سوچ باندې هیڅ د مغز سره په فینس پسې لاړ شي، ولې چې هغه اوس هم دغه ګیم په کولو کې مصروف و. بل خوا فینس په ګیم کې بالکل یوازې و چې هغه ته د ګیم په کولو په دوران کې په شیشه کې د الیزبت مخ په نظر راشي، خو هغه چې پکې څنګه خپل مخ ته پام وکړي نو په دې سره شیشه ماته شي، ولې چې الیزبت په د شیشې نه د حد نه سیوا نفرت کوي. په دې وخت کې فینس ته د لرې نه د یوې ټانګې اواز راشي چې په دې سره هغه ګیم په ځای باندې ودرې او واقعي لږ غوندې وخت پس د هغه ملګري د سره د ملاوېدو دپاره راشي. هیڅ دغه د پوهولو کوشش شروع کړي چې لومس او میلر بالکل هماغسې ووژلي شو لکه څنګه چې هغوی په ګیم کې الیزبت وژلو او دا چېرې هم اتفاق نشي کېدلی. خو فینس په مکمله توګه باندې دې خبرې د منلو نه انکار وکړي او ورته ووایي تاسو هسې نابې سیریږئ، دا ستاسو وهم دی. په دې کې فینس د خپل ګاډي په ټیکولو کې لګیا شي او بل خوا هیڅ په باتروم کې اجامت ځان له شروع کړي چې ناڅاپه په شي کې هغه ته په خپلو
ټول سترګو کې عجیبه غونته کې بدلون محسوس شي او بیا له غونته وخت پس شیشه هم ماته شي او څنګه دی پای خبرې باندې سوچ کول والی په له غونته وخت کې هغه هر څه واپس د مخ کې پشان شي. بل خو سونګ د باجې په وخت کې مصروف وي چې ناڅاپه دغه باجې نه وینه بدل شروع شي. پرې سره هغه سخت یریږي او غلا سونه چې کله مخ لورولي نو مخ هم په وینو باندې سقاشي. بیا څنګه له غونته وخت پس ځان ته پام وکي دغه د لاسونو نه وینه مکمل غیب وي چې ته هم داسې ولګي چې دا زما وهم دی. په دې کې اکتوبر ته پېښه کې یو مړ جنې په نظر راشي او بل خوا فینس ته واپس دغه ټانګي اواز وګول راشي او دا ځل چې څنګه هغه په شا باندې وګوري نو گاډي په ډېرې تیزۍ سره دغه خوا ته تیر شي چې په دې سره هغه په ډېره مشکله باندې مرګ بچي. د ټولو واقعو ته په کتو سره د دې ټولو شک پیدا شي چې واقعي زموږ د ژوند سره دغه گیم خامخا څه تعلق شته دی. د دې د حقیقت د معلومولو دپاره هیڅ خپل دفتر ته لاړ شي د دپاره چې زه د لومس او د ملر د مرګ په باره کې معلومات راټول کړم. د دې نه خبره چې په دغه ځای کې د دې نه علاوه یوه مړه جنۍ هم موجوده ده او روح هم په دغه دفتر کې تاویږي راتاویږي او هیڅ تعلق غونتې هم اندازه نه وه. څه وخت پس هغه واپس خپل کور ته لاړ شي او کور ته په راتلو سره خپلو ملګرو ته هغه ټول کاغذونه وښایي او ورته ووایي چې لومس او دغه ملګري او ملر په حقیقت کې بالکل هماغسې وژلي شوي لکه څنګه چې الیزبت په گیم کې په هغوی باندې ګزارونه کړي. اوس هغوی سره ثبوتونه هم موجود و. د وجې دوی ټول شکونه په یقین کې بدل شي چې دا اتفاق نه دی. د پورېدو سره د اکتوبر هم اوس یقین پیدا شي او په دې سره هغه دوی د الیزبت کهاني ورول شروع کړي. هغه کهاني کومه چې هغې ته خپله نیا کړې وه. د کهانۍ مطابق دا گیم په اصل کې د الیزبت نومې شهزادګۍ په زندګۍ باندې جوړ شوی دی. دا د شهزادګۍ وه د کومې چې ښکلي ښکلي څیزونه د حد نه سیوا خوښ وو خو څنګه د هغې عمر په زیاتېدو شو. وخت سره سره د هغې په لیونتوب کې هم اضافه وشوه. کله به چې هم شپه شوه هغه به په خپله ټانګه کې بار ته ووتل او خلک به یې قتل کول ولې چې د هغې دا یقین و چې زه څومره هم خلک وژنم او د هغوی قربانۍ ورکوم نو په دې سره به زما ځواني را واپس شي. د الیزبت د خپل بوډاوای نه تر دې حده پورې نفرت و چې شیشې کې باید د ځان نه نفرت کو خو اخر دغه علاقې خلکو هغه راګیره کړه او په یو خوشي او یوازې ټاور کې د همیشه دپاره قید کړه. اوس هم د هغې روح هم په هغې ټاور کې تاویږي راتاویږي. خبر دا هم ووایي چې مرګ نه مخکې الیزبت ټول خلک خبردار کړي چې زه به یو ځل بیا راځم او ستاسو ټول نه به د خپل ځان بدل اخلم. په دې کې فینس په خپل ګاډي کې چرته روان و چې ناڅاپه د سړک په منځ باندې هغه ته یوه ښځه په نظر راشي. هغه په یره کې خپل ګاډي اخوا کړي او سیده د یوې اونې سره یې وجنګوي خو بیا هم په سخت زخمي حالت کې هغه اکتوبر او خپلو ملګرو ته رنګ میلو کړي او د هغوی نه مرسته وغواړي. هغوی چې رارسي تر هغې پورې یو توره ټانګه دغلته کې راشي او دې داسې وخي چې همیشه دپاره د مرګ په خوب باندې وده کړي. له غونډې وخت پس هیڅ د هغه ملګري چې کله هغلته کې راشي نو ګوري چې فینس لاش خو په سړک باندې پروت دی. د مخې سره پولیسانو ته اطلاع ورکړي چې هغلته کې د پولیسانو په راتلو سره هیڅ د مخې سره هغوی په پوره خبره باندې پوهېږي چې دا ټول په ټول مرګونه صرف او صرف د هغې د ګیم د وجې کېږي. د پولیسانو دا یقین نه راځي چې د وجې هغوی د دې ګیم په شا د حقیقت د معلومولو فیصله وکړي. کله چې هیڅ پولیسان د پام وکړي چې هغه ګیم کوي لګیا دي نو په دې سره هغې په زوره باندې ودرې او لږ غونډې وخت پس پولیسان د دغه ځای نه لاړ شي. د هغې په تلو سره اکتوبر د خپل ورور د فینس د مرګ ذمهوار هیڅ ته ویل شروع کړي دا ګیم صرف او صرف ستا د بیزون په زندګۍ کې راغی چې په دې سره هیڅ د هغې نه معافي وغواړي ولې چې د معافۍ نه علاوه د سره بله یوه لار هم نه وه. بل خوا هغه پولیس ایسچو چې کله د بازار واپس را روان و نو ناڅاپه هم په خپل ګاډي کې هغه څوک په ډېرې بېرحمۍ سره قتل کړي. په دې کې هیڅ ایبیګل دغه ګیم په باره کې د مزید معلومات د راټولولو دپاره د خپل مړ ملګري د لومس کور ته ورسي چې هغلته کې د تلاشۍ د اخیستو نه پس هغوی ته دا کپنې پته میلو شي کومې چې لومس ته دغه ګیم ورکړی. په دې سره هیڅ ایبیګل د مخې سرې په خپل ګاډي کې په هغې پتې باندې روان شي. د سفر په دوران کې هغه خپل ملګري سونګ ته هم رنګ میلو کړي دې دپاره چې مونږ ته په ټلیفون باندې لاره سیده کوه. په دې وخت کې اکتوبر هغوی ته رنګ وکړي ورته ووایي ما ته د یو کتاب د ویلو په دوران کې څه خفیه معلومات میلو شوي دي. د کتاب مطابق که چېرې څوک دغه شیشه کې په زړه په سټ او په تندي باندې 3 میخونه ټک وخي نو په دې سره به د هغې روح واپس د هغې په جسم کې قید شي او بیا دا کیسه د همیشه دپاره د ختمولو دپاره د هغې هغه جسم به سوځول وي. په دې کې دوی ته په ټي باندې یو خبر میلو شي چې هغه ایسچو هم ووژلی شو. په دې سره لږ غوندې وخت پس پولیس د هیڅ کور ته ورسي خو دې نه مخکې چې هغوی ګرفتار کړي سونګ او اکتوبر د خپل سامان سره د کړکۍ په ذریعې سره دغه ځای نه باګې اختیار کړي او د لومس کور ته ځان ورسي. په دې کې د هیڅ شک پیدا شي چې کیدای شي د الیزبت په ډایرۍ کې موږ ته د ټولو سوالونو جوابونه میلو شي. په دې وخت کې هغه چې کله لیپټاپ ته پام وکړي نو ګوري چې ګیم خو خود په خود شروع شوی دی او په هغې کې اکتوبر هم موجوده ده. په اصل کې اکتوبر په دې وخت کې پای خوشي کور کې موجوده وه کوم چې په ګیم کې ښودلې کېده. هلته کې هغې ته یو مړه جینۍ په نظر راشي او چې کله په هغې پسې په تلو کې دا په یو خوشي کور کې ورداخله شي نو هغلته کې هیڅ د هغه ملګري په هغې پسې د رامعلومولو دپاره دغلته کې لاړ شي. اکتوبر میخونه په لاس باندې مسلسل مخکې روان
کسانو چې ناڅاپه د الزبت روح د دوی مخې له راشي. اکتوبر په میخونو باندې په هغې ګزارونه شروع کړي، خو په دې سره دوی ته هیڅ قسمه څه فایده ونه رسي، ولې چې هغه خو صرف روح و. اکتوبر د تېښتو کوشش وکړي، خو الزبت یې راګیره کړي او الټې ځوړنده کړي، په ډېرې بېرحمۍ سره مړی ترې نه کټ کړي. کله چې هیچ او سونګ دا منظر ویني نو دوی ته د هغې د مرګ ذموار صرف او صرف خپل ځانونه ښکاره شي، خو پیګل د هغوی د پوهولو کوشش شروع کړي. اوس د غم د منا بخلو وخت نه دی، موږ له به زر تر زره الزبت ودرول وي. هدنه بس دوی په هغې پتې باندې ورسي چېرته کې چې هغه کمپني به هیچ او پیګل په هغه ټاور کې ور داخل شي او سونګ بار ته نثار شي او ګیم شروع کړي دې دپاره چې زه د الزبت خیال بدل کړمه. هغه د موبایل په ذریعې سره هیچ ته لاره ښایي لګیا وي چې اخر هیچ د هغه په ذریعې سره اصلي ادیره او هغه ټاور ته ورسي. بل خوا پیګل ته یوه ګوډۍ میلو شي کومه چې بالکل د الزبت غونته کې ښکارېدله. بیا چې کله هغه بره یوې کمرې ته وخیږي نو هغلته کې ده ته پته ولګي چې دا خو بالکل هماغسې ده لکه څنګه چې موږ په ګیم کې لیدلې وه. هغلته کې هغې ته د الزبت قینچي او یوه ډایري میلو شي په کوم کې چې د هغه ټولو خلکو نومونه لیکلي شوي وو کوم چې هغې قتل کړي وو. ناڅاپه پای کمره کې تکه توره تیاره شي او پیګل په چغو شي چې د هغې د چغو د اوازونو په اورېدو سره هیچ د مغز سرې د هغې د مدد دپاره په منډه شي او په دې وخت کې سونګ د ګیم په ذریعې سره د ټولو بارونو د تالو په کلا بخلو شروع واچوي چې په دې سره هیچ اخر پیګل له ځان ورسوي. په دې وخت کې الزبت پیګل د وژلو واله وه چې سونګ د ګیم نه په هغې باندې یو ګلاب ورولي چې په سره هغه د سبق دپاره باقي غیبه شي. هیچ درې میخونه راواخلي او د ګلابونو به رامعلومولو کې لګیا شي. په دې کې د سونګ د ګاډي ورونه خود به خود بند شي او په دې سره د هغه لپټاپ دننه پاتې شي. هغه د ګیم د کولو دپاره د خپل ګاډي شی ماتې کړي او په زوره باندې پکې ور داخل شي او بیا دغه ګیم په کولو شروع واچوي. خو ناڅاپه الزبت دا ځل په حقیقت کې د هغه مخې له راشي. په دې سره هغه د خپل ځان د بچ کولو دپاره په منډه شي چې منډو کې اخر د ګلابونو یو باغ ته وغورځېږي او همدغې ګلابونو د وجې الزبت پې چېرې هم حمله ونه کړلی شي. بل طرف ته هیچ او پیګل اخر هغه ټاور ته ځان نه ورسوي چې هیچ اوس د الزبت په لاش پسې په ګرځېدو شي او بیا چې کله ورته میلو شي نو په هغې باندې میخونه ټک وهل شروع کړي. په دې وخت کې چې څنګه د الزبت روح د پیګل د وژلو والی نو ناڅاپه غیب شي او په دې سره د الزبت لاش واپس را ژوندي شي. په دې سره هیچ د هغې د ودولو دپاره د خپل لپټاپ سکرین د هغې مخې ته کړي چې په دې سره الزبت ته پکې خپل مخ ښکاره شي او په چغو شي ولې چې د هغې د مخکې نه د شیشو نه سخت نفرت و. د هغه د ختمولو دپاره هیچ هغې ټولې کمرې ته اور ورته کړي خو په دې سره هغه پکې پخپله هم ګیر شي خو سونګ هغه یوازې د پرېښودو والی نه وي خو هغلته کې ورپسې راشي او دې بچ کړي. اوس اخر هیچ سونګ او پیګل بچ د دغه ځای نه روزي او ګوري چې په ټاور کې د الزبت لاش وسوځېده او ایره شو. دې نه بس موږ یو څو ورځې پس یو منظر وینو چې اوس هماغه سټې الایف نومې ګیم سریان په دوکانونو کې خرڅېږي او ټول خلک د دې ناخبرې چې دې ګیم د کولو والا بیا چېرې هم د الزبت نه نشي بچ کېدلی. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.